بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو د هر څه له مخه زه شفیق الله نورزی تاسو درنو حضور ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ د روغتیا جامې مو په تن وي، خپل قلم، کتابچه او کتاب مو د ځان سره تیار کړی وي. خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم تر څو نوی لوست تاسو ته وړاندې کړم. درنو زده کوونکو، مخکې د دې نه چې نوی لوست تاسو درنو حضور ته وړاندې کړم، یو ځل تیر لوست ته یوه لنډه کتنه کوو. د موږ او تاسو درنو زده کوونکو تیر لوست عنوان و د څلورم څپرکي لنډیز او پوښتنې. درنو زده کوونکو، موږ او تاسو د څلورم څپرکي د لنډیز مهم ټکي بیان کړه او همدارنګه د څپرکي پوښتنو ته مو ځوابونه ورکړه. هیله من یم چې هغه ټول ځوابونه به تاسو په خپل کتابونو کې د ځان سره یادداشت کړي وي. همدارنګه درنو زده کوونکو، تاسو ته مې کورنۍ دنده هم سپارلې وه. هیله من یم چې خپل کورنۍ دنده به مو سرته رسولې وي او زه باور لرم چې تاسو هره ورځ خپل کورنۍ دنده سرته رسوئ. راځو درنو زده کوونکو نوي لوست ته. زموږ نوی لوست بیا هم د یوولسم ټولګي اړوند دی، بیولوژي مضمون 13 لوست دی. درنو زده کوونکو، د لوست عنوان دی ستوماتا. درنو زده کوونکو، د لوست عنوان دی ستوماتا او صفحه ده 55 د لوست موخه ده د مایکروسکوپ په مرسته د ستوماتا لیدل، د ستوماتا کتنه یا د ستوماتا لیدل. تاسو پوهیږئ درنو زده کوونکو چې موږ مخکې د لوستونو کې ویلي وو چې د غازونو بدلیدل را بدلیدل په پاڼو کې او یا هم د اوبو هغه تبخیر یا تعرق په پاڼو کې د ستوماتا په وسیله باندې صورت نیسي یا منځته راځي. نو اوس ګورو چې په حقیقت کې کومه د پاڼې جوړښت چې موږ په تېرو لوستونو کې مطالعه کړی وه، موږ ویلي وو چې د پاڼې په جوړښت کې ستوماتا شتون لري. اوس ستوماتا ګورو چې په حقیقت کې ستوماتا شتون لري او که نه. نو دا په عملي بڼه باندې ګورو. درنو زده کوونکو، د موږ دغه لوست یو عملي لوست دی. موږ په عملي بڼه باندې نن ستوماتا درنو زده کوونکو مطالعه کوو. په دې عملي لوست کې د اړتیا وړ سامان او توکي هم شته چې تاسو ته د اړتیا وړ سامان او توکي هم په دې لوست کې موږ ته ضرورت یا موږ ورته اړتیا لرو چې تاسو ته به یو در پیژنو. درنو زده کوونکو، تاسو ګورئ د تسلیخ بکس دی او د تسلیخ د بکس څخه دغه تیره چاړه یا تیز چاقو یا تیغ مال راخستی دی او د دې څخه کار اخلي. همدارنګه درنو زده کوونکو، تاسو ګورئ اوبه په بیکر کې، یعنی هم په دې ننني لوست کې یا په دې ازمایښت یا په دې تجربې ترسره کولو کې اوبو ته اړتیا شته او هم بیکر ته اړتیا شته. څاڅکي څڅونکی کوچنی تاش دی، لابراتواري تاش دی یا لوښی دی. او تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې ما څومره ښکلې ګندنه هم د باغ څخه یا د چاپېریال څخه لاسته راوړې ده تر څو تجربه په دې باندې عملي کړو. درنو زده کوونکو، د تاسو په کتاب کې لیکلي دي د کاهو پاڼې. مهمه نه ده چې یوازې موږ ستوماتا د کاهو په پاڼو کې وګورو. موږ کولی شو چې د جریبن ګل په پاڼو کې، د ګندنې په پاڼو کې، په نورو پاڼو کې هم ستوماتا وګورو. خو نن د دې لپاره چې په ګندنه کې څه ناڅه دا تجربه ښه سرته رسیږي، نو ما هم ګندنه تاسو ته راوړې ده تر څو په عملي بڼه د ګندنې په پاڼو کې د ستوماتا هغه سوري یا مجرګانې وګورو. او په دې تجربه کې موږ ته نور د اړتیا وړ سامان چې دی هغه درنو زده کوونکو د سلاید پوښ دی. تاسو ګورئ چې یوه کوچنۍ شانته ښیښه ده او تاسو د دې سره اشنا یاستئ. او همدارنګه سلاید تاسو ګورئ دا هم د اړتیا وړ یو جز دی په دې تجربه کې. او بالاخره مرکب نوري مایکروسکوپ چې د دې تجربې هغه ډېر مهم ټکی همدا دی او ډېر مهم جز دی چې د دې څخه موږ کار اخلو. د تجربې کړنلاره مو درنو زده کوونکو داسې ده چې په لومړي سر کې زه یو سلاید راخلم او په دې سلاید باندې په لومړي سر کې یو څاڅکی اوبه څڅوم.
تاسو ګورئ درنو زده کوونکو ما یوازې یو څاڅکی اوبه په دې سلاید باندې وڅڅولې. سلاید په یو منظم ځای باندې ږدم. تاسو وګورئ چې زه په کوم طرز باندې د ګندنې د پاڼو څخه نازکه سپینه پرده لاسته راوړم. تاسو ګورئ درنو زده کوونکو ډېر ښه تاسو ته معلومیږي چې ما ګندنه د ګندنې پاڼه وڅیرله او هغه سپینه نازکه کومه پرده چې لاسته راغله نو دا به زه د سلاید په مخ باندې ږدم او په دې کې به ستوماتا په ګډه سره ګورو. درنو زده کوونکو د تل لپاره موږ کوښښ کوو چې کومه بیلګه چې موږ په سلاید باندې ږدو نو هغه بیلګه درنو زده کوونکو ډېره کوچنۍ وي. نو زه دغه تیغ په وسیله باندې دغه کوچنۍ پرده بیلوم درنو زده کوونکو او په سلاید باندې ږدم. ډېر درنو زده کوونکو تاسو ګورئ چې ما په یو څاڅکی اوبو کې کوچنۍ بیلګه ځای په ځای کړه. نو اوس ضروري ده چې د کاور سلاید یا د سلاید پوښ په وسیله باندې په ډېر احتیاط سره دا وپوښوم. ډېر ښه دا مې اوس وپوښوله درنو زده کوونکو. نو اوس راځو د مایکروسکوپ د لاندې دا په ګډه سره مطالعه کوو او ګورو چې دغه ستوماتا په څه طرز باندې لیدل کیږي. لومړی د کوچنۍ قوې څخه په ګټې اخیستلو سره د مایکروسکوپ د لاندې دغه ستوماتا ګورو. درنو زده کوونکو د ګندنې د پاڼې څخه چې مو کومه کوچنۍ نازکه پرده لاسته راوړې وه سپینه پرده نو په هغه کې اوس د مایکروسکوپ د لاندې ډېر منظم انځورونه لیدل کیږي چې هغه ستوماتا ده. په څه ډول لیکل کیږي؟ داسې لیدل کیږي درنو زده کوونکو لکه دوه لوبیا دانې چې مو مخ په مخ سره ایښي وي او د هغه په منځ کې خالي ځایونه لیدل کیږي چې هغه خالي ځایونه د ستوماتا څخه عبارت دي. او کومه د لوبیا دانې چې زه تاسو ته یادوم د لوبیا دانو په شانته کومه خطونه چې تاسو ګورئ هغه ته ساتونکي حجرې وایي یا هغه اصطلاح یې د ګارد سیل ورته وایي. نو هره ستوماتا د دوه ګارد سیل ترمنځ واقع کیږي. نو که چېرته درنو زده کوونکو هغه دویمې درجې قوې باندې چې هغه د لسو قوا ده که چېرته پرې وګورو نو بیا به ستوماتا هم لا ډېرې ښکلې معلومې شي. تاسو به وګورئ چې په پاڼو کې په څه انداز باندې ستوماتا شتون لري. البته د یادولو وړ ده درنو زده کوونکو کله چې موږ ستوماتا د مایکروسکوپ د لاندې ګورو نو که چېرته د دغه دوه ګارد سیل یا د ساتونکو حجرو ترمنځ سپینه فضا معلومیږي نو هغه خالی ځای معلومیږي په سپین رنګ باندې نو دا هغه ستوماتاګانې دي چې خلاصې دي یعنی بندې نه دي. خو که چېرته دوه طرف ته ساتونکي حجرې او په منځ کې یوازې تور خط معلومیږي نو دا هغه وخت دی چې ستوماتاګانې بندې دي. درنو زده کوونکو که چېرته زه تاسو ته په کتاب کې هم د انځور وښیم یعنی په حقیقت کې چې دغه انځور ما په خپله په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی دی او دا ازمایښت ما ترسره کړی دی او هغه د ازمایښت د هره مرحلې انځور مې په کتاب کې راوړی دی. تاسو په دې صفحه کې ګورئ دا د تجربو د ترسره کولو لارښود کتاب دی او دلته تاسو د ستوماتا انځور ګورئ. نو تاسو ګورئ چې دلته ګارد سیل لیکل شوي دي. څه لیکل شوي دي درنو زده کوونکو؟ دلته ګارد سیل لیکل شوي او د دوه ګارد سیل په منځ کې ستوماتا موقعیت لري او دلته کومه دانې چې تاسو ګورئ شنې شنې دانې چې تاسو ګورئ دا کومه دانې دي درنو زده کوونکو؟ دا هغه دانې دي چې د کلوروپلاست دانې دي. که چېرته موږ بیا هم د مایکروسکوپ د لاندې ستوماتا ګورو د ګندنو په پاڼو کې نو تاسو ګورئ چې په دې بڼه باندې به لیدل کېږي دوه خواته به ساتونکي حجرې یا ګارد سیل او په منځ کې به ستوماتا لیدل کېږي. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې مې مخکې ویل یوازې په ګندنې په پاڼه کې نه د کاهو په پاڼه کې د ګندنې په پاڼه کې د جریبن ګل په پاڼه کې او په نورو پاڼو کې هم ستوماتا لیدل کېږي. او ستوماتا د دوه ګارد سیلو په منځ کې
کې شتون لري د دوه ګارډسلو په منځ کې واقع وي نو کله چې دغه ګارډسل اوبه اخلي نبات اوبه جذبوي نو دغه ګارډسل چې کله تازه کیږي اوبه د اوبو ډکیږي نو د هغه وخت چې ستوماتا خلاصیږي خو کله چې نبات د خپله اوبه د لاسه ورکوي نو د هغه وخت چې ستوماتا بسته کیږي او د غازونو هغه بدلیدل هم بندیږي او په دې وخت کې نو نبات د خپل ژوند د لاسه ورکوي درنو زده کوونکو دا وه د موږ د نن ورځې عملي درس چې دیرشم لوست و نو د دې لپاره چې د موږ لوست عملي و تاسو ته کورنۍ دنده نه سپارم یوازې تاسو به دا کار کوئ درنو زده کوونکو چې د خپله دغه فعالیت په څو وارې د ځان سره مطالعه کوئ تر څو د دې فعالیت په ټولو هغه کوچنیو جزونو باندې ځان پوه کړئ نو د موږ لوست درنو زده کوونکو همدلته پای ته ورسېده د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم ښه ژوند ولرئ